سلام ګرانو زده کوونکو، وخت مو په خیر. هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامه مو پر تن وي. ګرانو زده کوونکو، زموږ تیر درس و پیشو چې هغه مونږه انځور کړی یا رسم هم کړه. نو راځو خپل نوي درس ته چې شلم لوست او 9 صفحه ده چې اصلي رنګونه دي. ګرانو زده کوونکو، مونږ باید اصلي رنګونه وپیژنو چې اصلي رنګونه کوم رنګونه دي. دلته زموږ څخه 2 پوښتنې شوي. لومړی دا چې په لاندینیو شکلونو کې کوم رنګونه وینئ. ګرانو زده کوونکو، مونږ په لاندینیو شکلونو کې زیړ، سور او آسماني شین وینو چې دا هم اصلي رنګونه دي. او دلته دوم پوښتنه دا شوې چې د زیړ او سور رنګ له یو ځای کېدو څخه کوم رنګ لاسته راځي. نو موږ به وګورو چې د زیړ او سور رنګ څخه کوم رنګ ترلاسه کیږي. راځئ چې وګورو. ښه ګرانو زده کوونکو، موږ دلته زیړ او سور رنګ لرو. دواړه یو ځای کوو چې کوم رنګ لاسته راځي. لږ به زه د سور رنګ نه کې ډډ کړم. نو ګرانو زده کوونکو، کوم رنګ چې موږ ترلاسه کړل هغه کمرنګه نارنجي ده چې دا رنګ دی. نو ګرانو زده کوونکو، کورنۍ دنده مو دا ده چې څو رنګه له یو بل سره یو ځای کړئ او وګورئ چې کوم رنګ نه کوم رنګ لاسته راځي. او زموږ چینل لایک او سبسکرایب کړئ تر څو وکولی شئ زموږ نوي درسونه په اسانه توګه لاسته راوړئ. او تر بیا او بل درس مو په پاک الله سپارم. د خدای په امان.